ژرندې دا زما ښځه نه ده دا یو هلک دی ښه نو ما خو موږ د طرف نه خو څه خبره نشته موږ خو تا ته داسې نه دې ته خو ما داسې نه دي ویلي لکه تاسو ته ما داسې خبره کړې ده نه ته صبر شکر الله سلامونه ملګرو شاهد خان تللی دی او یو بل جعلي پیر یې رانیولی دی پیرانو دغه ډېر ګرم دی بازار ډېر ګرم دی نو دا یې رانیولی او دا ډېر عجیب و غریب خبرې کوي پیغمبر علیه السلام ما ته خوب کې راغی خوب کې راته ویلي چې دا ږیره دې مې پرېږده سنتو ځان برابر کړه نو راځئ واورئ چې نور څه کړي او څه خفه خو نه شو زما په راته یاره بس داسې نه چې لکه بې اجازه داسې دغه شي سړی خامخا خفګان کېږي نه ولې اخوان ګل کاکا څوک بیمار شو دا زما ښځه دا لږه بیمار تاسو څه تکلیف څه تکلیف دی دوی ته یاره چې دوی خو ما ته ووایي کاروبار مې لږ بند دی ما د هغې دپاره درانم جي او جي څه دي دا ما 10 کاله بچي نه کېده 10 کاله دې ته مې ټلیفون وکړو او دې ته ما وویل چې یاره 10 کاله زما بچي نشته دي تاسو راشئ زما کاروبار بند دی او زه خو دا وایم چې نن سبا ډوک بوک نه ژرندې دا زما ښځه نه ده دا یو هلک ښه نو ما خو موږ د طرف نه خو څه خبره نشته موږ خو تا ته داسې نه دې ته خو ما داسې نه دي ویلي لکه تاسو ته ما داسې خبره کړې ده نه ته صبر وکړئ تاسو ته ما داسې خبره تاسو ته ما کړې ده خیر کېنه ملته کېنه داسې نه تاسو ما دې ته ما داسې خبره کړې ده چې ګنې تاسو باندې یا تعویذات دي د باندې یا د باندې سحر دی د باندې جادو تاسو ما ویلي بندیز مسله د بل لیدا مسلم د ریکارډ چې دا ریکارډ کې وایي د بندیز مسله د بل لیدا مسلم د چې دا د سحر مسله ده ما ویل تاسو ته او بالکل ما سره ریکارډ شته دي څه درته وي دې ماته چې په دې باندې سحر دی جادو دی ما سره ریکارډ ما ته وګوره لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه مې د قسمي کدی ته ما دا ویلي چې تا باندې تا سحر دی تا باندې جادو دی تا باندې تعویذات دي په تا باندې دا مسله تا باندې خبره اوره ما دې ته ټلیفون وکړو مال مولانا صاحب زما بچي نشته زما شکر دی 10 بچي دي بیا چې کله دې ما ته ویل چې مړه ته مه خفه کېږه کاري صاحب ما جاړه ورته چالو کا نو ما ته ویل چې یارې په دې جولۍ کې به یې راواچو ما دواړه طرف ته پیرې نه وکړه تاسو علم کړی علم ما چې کوم دی لکه باکنډۍ باباجي صاحب مبارک چې کوم دی زه د هغه سره ما ټوله زندګي هغه سره تېره کړله د هغه د چې غلام په طور باندې زندګي ما تېره کړې دا غلامي کړې ده علم یې نه دی کړی ځکه ډېر تقوادار دی او نبي علیه السلام خوب ته ورغلی شاهد بھائی بس دونه شی دی که نه چې اصل خبر دا ده چې ما کدی داسې ما ته پته وی که نه چې ځکه چې دغه ځای نه ما 100 لک روپو ګاډی روان کړل دلته رالم که نه نو زما کار څه یو د ما دعا قبلېږي اوس که نه ولې چې ته ما ته دا ووایې که نه چې الله پاک نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما ته خوب کې راوست ما ته یې دا ږیره پرېږده دا خو سړی نه شي دا کولی که نه د هغې په خوله مبارکه باندې ما ږیره پرېښوده هغه چې کوم دی بیا خدای پاک دې دا باندې خپل رحم وکړي دا شی نه د نن نه خو زما ختم شو بس ختم دا دی وعده ختم او چې ما ته چا وي بیا یې کړی چې دا په خوب کې چې دا وظیفه وکړه دا وظیفه کوه دا وظیفه کوه د رب ان دا خدای د طرف نه احسان دی ما سره بس بل خبر اورئ ان زه په تاسو به په قسم سره خبرم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا ګیره ما پرې خو دي کنه دا ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خله باندې پرې خو دي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملاقات شو ما او هغه په خله په خوب کې باغی ما ته چې تاسو دا ګیره ما خرابوي نو هغه ورځ نه څومره شکرانه لري د چا د دې ان قسم دې کده ته ما دا ویلي چې د مال دونه پیسې راک ما ته ویلي ته پیسو د پیسو خو ما ته ونه ویله وایي پیسې براله داسې چل دی چې څو کسان ته مې کارونه کړي رانه تښتېدلي دي که نه او بیا مو بل راپسې بندوي که نه خو زما په دې زعفرانو په مشکو خرچه کېږي مال مولانا صاحب ستا څومره خرچه کېږي د یوې نه والي د 100,000 روپو پورې زه به درکو ته چې ښځه او سړی نه پېژنې که نه دې ځای کې اوس ښځه ناسته وه تا نه پېژنه سړی تا نه پېژنه هغې سره ما څه وکړه چا سره دی غیب علم الله سره دی که د دې سره دی زه خو په دې د ښځو سره ما کار شته او دې زما د ښځې څه کار چې ترې ښځې له ویسته چې هغې سره زه خبرې وکړم که نه د ښځې سره څوک خبرې کوي ما ورته دا خبره وکړه ما ورته دا خبره وکړه ما که په دې باندې جناتو مسلې پیریانو مسلې یا د نور څه مسلې نو ما ته به صرف دې خبره ما ته وکړي زه نور د ښځو سره دا بحث نه کوم زه د کمزورۍ خبره د پښتونوالي خبره نه شاهد دعا بل خبره ده تعویذ بل خبره ده لکه ګوره مو خدا منو کنه آیات منو کلمه منو خدا ابجد یو من دا خو صرف د کتاب مسله د کتاب منم دی او د کتاب خو کدی کې لال شي دا شرک دی کنه صرف په نزدوک ابجد شرک دی کنه اصل خبره ده کنه شي اصل خبره ده کنه اسه کو سره د مانځه د پراوځس کوي کنه کوي بالکل چې مو اوس وکړو مو وکړي دا څه نه کړم مو بسنګ نه صرف ابجد باندې خبرو کده خو د قران نه دی کنه
تعویز به د الله په کلام د الله په کې. کلام. نو دا ابجد چې شو شرک شو کنو شو شر په شرک کې نه راځي شرک نه راځي شرک نه راځي نه راځي شرک جایز دی ابجد لیکل. نو اصل خبر عقیده خو په دې شو. اصل ما خبر ته چې ګوره زما تاسو ما چا سرم چرته پیر سره دا یاد ساته زه خو ته چې چا په پروګرام به لازمي راځي. زه دا وایم کنه. زه تعالی نږدې یو مثال در کوم اې وای چې دانه دی دې ورته کړه ګوره دوست دشمن خور سړی لري مار ورو غاڼه دا ورور دې غنه بالکل قسم ده چې لور کوي ک پلار وي ک ست څنګه وي پلار دې غاړو دا کار مکوه نور مکوا ګوره خپل عزت نه کومه کنه زه تعالی نه کومه وسړی دعا ل راځي کنه زه تاسو ما زرته ما چې وسړی تعالی دعا راځي چې مال دعا وکړو نو دوه بیا خو سپېړې وخه زه دې پویو مکنه دوه سپېړې وخه وای الله نه تعالی رااله ورته مور او پلار دې ژوند دي مور او پلار خوشاله کا د مور او پلار نه دعا والا پنځه وخت مونږ کوا او چې کوم کار دې نه جوړیږي را پاسا او په تهجد کې الله ته ډېر ډېر جاړه. دا خو نو چې دا ورته دا خبرې کې وې د دې کاروبار خرابېږي نو دا بزنس به څنګه کېږي ساده ګوله او دا خبره ټولې ما شاید باید ته وکړه چې زه به سوال کوم د رب د پاره نه ستاله به د رب نه غواړم ما خو ته اجازه تعالی کوم دا کار ما خو ته چې د رب نه بدل غواړم رب ته بدل فریاد کوم رب ته چې کوم نه چې ما سونه وس کیږي بس خپل وس مطابق خپل خدمت کوم خدام د الله بنده دی او زم د الله بنده ما دا د ما سره کینی ما چې کم دی قرآن پاک ویل دی د لپاره مې آیت کرسی ګډه وډه ویله مل پرې چې دا ما باندې داوا ونکي مونیا کودری نورظلم پک اکبر سورۃ صلات پورې ما کتابونه ویل دي دا د ما سره په علم کې کینی کدی زما علامت کوم بیم زمانم خو دویمه خبره واوره زما دویمه خبره واوره شاید صاحب دا خبره نه کوم زما د ویب سره دی نه زما د ویب سره کنه دی ته ما ویل چې ورګه زم ویب ته ورکه چې ما سره جرن نو دا غي د وایف سره تاسو کارو چې تا خبرې کوي خپل تعویز بدلی کړو پښتنو خيار شي غلیم تیر باسیم په خلکو مغولې ما خبره صحیح ده بس د خپل پلار د واغانې واخلې الله نه وغواړي الله تسوالو په زاري او خپل منځ او داس کوي او هغه پیسې چې په دې خلکو مصرفوي کدر سره زیاتې وي اضافه وي نو هغه صدقه کوي دې چې په دې صدقه در الله راضي شي مشکل دی حل شي ویډیو در سره لایک کړئ خو خپل لري خې چاري سلام علیکم